قلم یې تاند او ژبه یې روانه. د لیکلي دي پلسکونه ادبي کتابونه. خو د عمر زړښت او ناروغي نور پرې نه ښود چې قلم یې په لاس نورې پاڼې رنګینې کړي. د افغانستان نامتو لیکوال محمد اعظم مړینه.زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله په 76 کلنۍ کې د جمعې په شپه ومړ. استاد مړینه.زریاب د داستان لیکنې په برخه کې یو ممتاز او لوی شخصیت و. د دې داستانونه یوازې په افغانستان کې نه، د ټولو د فارسي ژبې حوزې یو شناخته شده اثار و. کوچیږي له دې نړۍ، دا یې وروستۍ شېبې دي. خو خپلو هیوادوالو ته یې د لنډو کیسو په لسګونه کتابونه او رومانونه پر ځای پرېښودل. مړینه.زریاب پر 1923 کال زیږېدلی او د افغانستان اوسمهالو لیکوالو کې یو اغیزناک کس و او د ایران او تاجکستان کلتوري ټولنې کې هم له اثارو سره خلک بلد و. له ده 3 لوڼې پاتې دي چې له هیواده بهر ژوند کوي. ښاغلي زریاب کابل پوهنتون کې له ژورنالیزم پوهنځي لیسانس کړی و او دې برخه کې د بریتانیا له سویلي ویلز پوهنتون ماسټري ترلاسه کړې وه. افغان حکومت د اعظم زریاب پر مړینې خواشیني ښودلې او دا یې هیواد ته لویه ضایعه بللې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی مړینه.زریاب یې استاد وباله او وایي دی د افغانستان اصیلو ادبیاتو د ودې او بډاینې لپاره یې بېساري خدمتونه کړي دي. مړینه.زریاب د 80مې لمریزې لسیزې لومړیو کې فرانسې ته کډوال شو او د طالبانو تر پرځېدو وروسته کابل ته راستون شو او له کلونو راهیسې د طلوع په نوم خصوصي تلویزیون کې سمونګر یا ایډیټر و. شازیه حیا، کابل.